سالار صاحب د هغه دواړو لیونو څه لیونۍ کیسه وه د هغه دواړو لیونو څه لیونۍ کیسه وه دوه وجودونه و خو سا پکې یوه غړېده او سپېره غربت ورته تر منځه یو دیوال ولاړ د خان په لور باندې د کلي اوستکار مین دواړو د عشق په زنځیرونو داسې ځان تړلې زړونه یې بېل بېل و درزا به یوه راخته زما یادېږي داسې 3 کاله د نن نه وړاندې دلته د خان په دې کوټو کې اوستکار اوسېده دنګه ځواني و ښایست د ګلاب په شانو دومره لایق دومره قابل او خوش اخلاقه وشي په څو خبرو به د هر انسان زړه ګټلو دې ځواني مرګ له ګوره ټوله دنیا قاد شوله ښه راتلو ایله د خان بابا په لور میل شو هغه کار څومره په دغه له خپل سره تیره د دوی تر منځه فاصله د خپلېدو و دومره لکه چې بې اسرې سړی پورته اسمان ته خیږي خپلو یارانو ورته خپلې ستړې ډېرې وکړې هغه خود سره لیوني د هیڅ چا نه منله دغه خبره د خانجي تر غوږ ورسېده کسان یې راغلل او په دې خپې لاسونه مات کړه بیا یې د لور رشته یو لویه کورنۍ کې وکړه د واده ورځ راغه حجره کې ډمامې غږېدې ناګهاني د خان د کوره د ماتم چغې شوې خلکو ورمنډې کړې نو هلته عجیبه منظر و لتې وهلې لیونۍ باندې څه چل شوی په یو وخت کې باندې د خولې نه نرۍ وینه راتله خانجي په دواړه لاسه سر ونیو چغې یې کړې لیونۍ تا یو استکار لپاره زهر وڅښل خانجي په دواړه لاسه سر ونیو چغې یې کړې لیونۍ تا یو استکار دپاره زهر وڅښل د دې په خوله د زلکدن له آخري سلګۍ وي چې په دې خلکو کې یو بله غوغا هم ګډه شوه یو زمیندار په منډه باندې راغی ویلې زموږ په کلي کې اسرت استکار ځان ووژه زموږ په کلي کې اسرت استکار ځان ووژه زه سر ټیټي نه کوم یاره ابس خواري نه کوم یاره مینت زاري نه کوم یاره نور د یاري نه کوم یاره ستا یارانې د ژوندانه ویستلی یم او ژوندون زمال قلو کتاب دی یار می په خوی باندې نواب دی غیږ کې می پروت لکه رباب دی او خوب می لیدو چې یار ګلاب دی لکه پتنګ تېنه چاپېره تاوېدمه په ګلالۍ جینۍ مین یم په بنجارۍ جینۍ مین یم زه په تورۍ جینۍ مین یم په لیونۍ جینۍ مین یم په دواړه مخه مې چکونه لګوي نه او او د خپل ځانه زیات هوښیاره منت کوم در تریباره قدم دې کیده په قلاره او زما د سترګو توره یاره قسم په خدای چې لیونی درپسې شو دا یو بله قطعه چې ما د لیونو په صف کې ودروه بیا مې د پردو په صف کې ودروه څوک چې محبت کې شهیدان وینو خدای مې د هغو په صف کې ودروه یوازې خو زه نه یم دنیا هم لیونی شوه چې ستا تر څنګه راغله نو رڼا هم لیونی شوه یوازې خو زه نه یم دنیا هم لیونی شوه چې ستا تر څنګه راغله نو رڼا هم لیونی شوه او که اخلمه خو تا زما د زړه کور ته راغواړي که خدای مې ترې اخلاص کړي زما ساه هم لیونی شوه یاره وطن کې راته دا کربلا مه جوړوئ زمونږ ذهنونو له مرض د وبا مه جوړوئ بعضې خبر باندې خپل قام له تسلي پکار وي هر یو خبر د وحشتونو بلا مه جوړوئ او احتیاط بهتر دی که احتیاط وشي نو دا به ښه وي احتیاط بهتر دی که احتیاط وشي نو دا به ښه وي سوا له دې نه راته نوره غوغا مه جوړوئ 2 ورځې ژوند دی خوشحالي وکړئ او مینه وکړئ ځان له په زور د نفرتونو دنیا مه جوړوئ او حسرته خدای و چې په خپلو جنازو ستړي شئ دغه رښتیا دې ګورئ دې نه افوا مه جوړوئ